نن هم موږ راغلو پروان ولایت د غوربند درې ته شینوار ولسوالۍ ده. نو دلته خبر شو چې یوه کورنۍ چې سپین ږیری بابا یې سرپرستي کوي او 15 اولادونه یې فلج او معلول دي. نو دغه حیوانان د ما دغسې هغه ډیسي ولګېده، دغه دیوال راچپه سه، بیا دغه دود کې دوی دغسې ولې دیوال نه مې زه راویسته دغه غبار کې و، بیا پارله د غبار نه هم ښه و لږ لږ د 14 کلو پورې هم جوړ تیار وګرځېده، لږ لږ پارخ نه 50 باندې سه 50 باندې سه مشره 50 سوه بیا د دوهمه درېیمه همداسې دا 15 ورته ولوېده. پکې بیا کلن سړی یم نو د ورځې لپاره چنګاوي ما په هر ځای کې کلي کې مقصد لاس تڼاک کې پغنه کوم، ونې باسم، کار کوم، بېګا چې راسم بېچارهګان د صندلي یخې نس لړزي وي ټول په دغه پړګۍ باندې داسې کارم نه سړی چې سم یې زه ورته پرچ خور کړم پتناکه. دغلته یوه کوټه ده چې هم بیرون وره کې تشناب دی او هم دننه موږ ډوډۍ خورو، نور ځایګان نرمر یو ځان ته تقسیم کړی دی بېچارهګانو. زه ګوم دغه یو وخت کې چا راسره کومک وکړه، هغه وسیلې دی راته جوړ کړه، بېچاره چې اوبال دی. نو نن زمانه پرېوته دغو لپاره زه ورځې ځم بېګا ته داسې شپه راځي چې دغه بېچارهګان وږي پاتې شي او پاکټ کچالو ورته راوړ نه شم وړی. داسې ورځې چې مقصد بېګا یې وخوري سبا یې ته بیا نه وي. نو دغه یو چارک بوري یو پاو چای ته رسه حیران یم. زه چې بیرون کار کوم د دوی هر چا زړه غواړي چې یو شی خوراک لکه ښې بېچارهګان بېګایي وخوري لکه زړه یې تازه سي. یعنې هېڅ طرفه چاره نشته ده. یعنې داسې ورځ راغلې ده دغه یو صابون چې دی د دوی د جامه دلته چکېږي داسې خامپوړه باندې ځي 200 اخلمه یوه هفته کې مقصد یو صابون زه اخلم. نو دغو لپاره که د کومې خوا نه کوم داسې یو رسمي شی کېږي چې دغو بېچارهګانو ته دایما داسې یو مستقل د چای بوري د وریځو مواد نه کومک راسره وکړي دغو لپاره چې یو کارت رسمي چې زه لاړ شم دایمي لپاره یو همکاري کېږي د تاسو د مشرانو د خانه یو چا ته داسې اسناد جوړولی شئ نو موږ به د قیامت پر ته خوشحاله یو. انشاءالله زمونږ غوښتنه دا ده چې دغسې کورنۍ همیش په خپلو مرستو کې یادې ولرئ او د خپل صحت زکات او د خپل ځوانۍ زکات دغسې بېچارهو ته ورکړئ تر څو الله تعالی له موږ نه بلا او مصیبتونه د دغې صدقاتو په وجه باندې دفع کړي.